ای پیغمبره ستا پروردګار ته هیڅکله نه پریښی او نه درنه ناراضه شوی دی او هرومرو ستا لپاره آخرت له دنیا څخه ډېر ښه دی او ډېر ژر به ستا پروردګار تا ته دومره شی درکړي چې ته ورباندې خوشحاله شي نو حقیقت دا دی چې له هرې تنګسي سره پراختیا هم ده بېشکه له هرې تنګسي سره پراختیا هم ده نو چې کله ته اوزګار یې نو په عبادت کې تکلیف باسه او د خپل پروردګار لوري ته په مینه مخه کوه الله هیڅ ساکښ ته د هغه له وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي هر چا چې څه ښه کړي دي د هغو میوه د همغه ده او چا چې څه بدي کړې ده د هغې ګناه پر همغه ده مؤمنانو تاسې داسې دعا وکړئ ای زموږ ربه که له موږ نه څه هیره او خطا صادره شي موږ پرې مه نیسه څښتنه پر موږ هغه پیټی مږده چې له موږ نه مخکنیو خلکو باندې دې ایښی و زموږ څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ مږده له موږ سره آساني وکړه زموږ له ګناهونو څخه تیر شه پر موږ رحم وکړه ته زموږ کار جوړونکی د کافرانو په مقابله کې زموږ مرسته وکړه